الرحمن الرحیم واجب الاحترام ډیر زیات محترم قدرمن مشر ډاکټر منظور صاحب، ډاکټر عید اکبر صاحب، زما ډیر خوږ باسط ناظم صاحب، قاری شیرباز صاحب، د محب باندې د پبو د پښتون غړي د خواوشا سیمو نه راغلي ډیر زیاتو قدرمنو مشرانو، امزولو، کشرانو او په سټیج باندې شاعرانو ملګرو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ټول نه وړاندې خو زه محب پښتو ادبي جرګې ته په دومره ښکلي پروګرام باندې داد ورکوم. زما سره نن بالکل الفاظ نشته چې زه د باسط ناظم صاحب د هغه د همکارانو د قاري صاحب د دې سرڅنګ د ډاکټر صاحب د دیو د زیار ستاینه وکړم. ما سوچ کاوه زه خو بیا ډېره مننه هم کوم چې د دې پروګرام د دومره ستر پروګرام صدارت یې ما ته مو راکړو، د عزت پګړۍ مو ما ته په سر کړه. اګر چې زه هغه بې اختیاره صدر وم، زما متعلق دا سو انفارمیشن پسې چې یاره صدر صاحب دا وایي ما غږ نه دی کړی. ما وایي که څوک لس کلام وایي په ما کې خپل یو دا زه شاعر ته غوږ دمه چې کلام یې خوند راکوي واورته یم، چې خوند یې نه راکوي بیا یې اورمه. نو زه چاته دا نه یم چې لږ ووایي او که کم وایي، د کراوډ خبره او د شاعر خپل خبره. زما په دې کې څه کار نه. وجه دا ده چې زه په خپله ښه ډېر شعرونه وایم، نو بل چاته دا نه شم ویلی چې ته لږ کم ووایي او ته لږ زیات ووایي. نو ما چې کوم شاعران اورېدلي ما ته ډېر خوند واخیستو. زه د مشاعرې باندې هم ډېر زیات خوشحاله یم. زه یوه خبره ما نور د نیاز خان ورور دغه خبرې ته توجه زما هم راوګرځوله. زه د یو شي ډېر زیات داد ورکوم په کوم انداز باندې چې تاسو ناست یئ، په کوم پښتون انداز باندې او دا ستاسو کوم ذوق لرئ او دومره په شوق مو دا خلک واورېده، نو یقینا چې په کومه علاقه کې د منظور صاحب غونډه کې خلک دي، د هغه مشران دي، د هغې داسې روزنې کړي، د هغه دومره ښکلي فکري. زه به په پروګرام خبر زده کوم ډاکټر صاحب، ځکه چې زه آی سیکنډ وټ ایور یو سیډ، تاسو چې څه ویل زه هم په دغه خبرې اکتفا کوم، دغه هم صدارتي خطبه وکړم چې تاسو وکړه. خو مننه مو کوم الله دې وکړي چې دغسې مشران دا په هر علاقه کې زیات شي او دغه شانتې د کشرانو روزنه وکړي. ستاسو یو ځل بیا مننه کوم په دومره ښکلي پروګرام باندې، یو ځل زه بیا داد در کوم او بیا هم مننه کوم چې زه مو دې پروګرام حصه جوړه کړم. عدنان انیسګل دې ماته خدای پاک لري، ډېره ښکلې انرجي سید لور کلاس 10 مې واورېده، په دویم ځل خوند یې وکړو. یاسر ماشوم زمزمه مې واورېده، شاعرانو ښکلي ښکلي کلامونه ویل. نیاز خان ماته په لارې ویل چې یاره نن څه نوي شعرونه وایي. نیاز خان نن یو دوه درې نوي شعرونه وایم. چې قسم که بل خپل قسم زانګه مقورانګو، قسم که بل خپل قسم زانګه مقورانګو، د یار په سر بسرو لمبو ته دانګه مقورانګو. قسم که بل خپل قسم زانګه مقورانګو، د یار په سر بسرو لمبو ته دانګه مقورانګو. یاد چې د یار خوشحاله نه کی اشنا نه دی، یاد چې د یار خوشحاله نه کی اشنا نه دی، ماته چې یار یاد سي نو زه خاندم قرانګو. یاد یاد چې د یار خوشحاله نه کی اشنا نه دی، ماته چې یار یاد سي نو زه خاندم قرانګو. د مینې زمزمې کوم په خپل زنګانه زانګم، د مینې زمزمې کوم په خپل زنګانه زانګم، زانګم او زانګم زه زانګم قرانګو. د مینې زمزمې کوم په خپل زنګانه زانګم، زانګم او زانګم زه زانګم قرانګو. درې شعرونه نور هم چې مونږ ډاکټر صاحب ستاسو توجه دې شعرونه چې مونږ دوه د زمانې نه څه جدا شو څه خراب شو، مونږ دوه د زمانې نه څه جدا شو څه خراب شو، مانده وزرې راشو جو څه ستا شو څه خراب شو. مونږ دوه د زمانې نه څه جدا شو څه خراب شو، مانده وزرې راشو جو څه ستا شو څه خراب شو. اومه څیزونه په لارو کې پراته وو، اومه څیزونه په لارو کې پراته وو، چا وخوړل چا نه خوړل څه څښا شو څه خراب شو. مننه. اومه څیزونه په لارو کې پراته وو، چا وخوړل چا نه خوړل څه څښا شو څه خراب شو. ډاکټر صاحب موږ یو دوه کې حیران نه یو، په دوه درې کې تاویږو. موږ یو دوه کې حیران نه یو، په دوه درې کې تاویږو. موږ نیم نیم انکاري شو څه رضا شو څه خراب شو. یو درې شعرونه نور هم چې کمزوری دې پیدا کړم په ګناه دې زورور کړم. استاد سرونه د درې ونه ډالۍ چې کمزوری دې پیدا کړم په ګناه دې زورور کړم، خالقه در نظار شم په رښتیا دې زورور کړم. نیاز خانه تا وکتل ته وګوره څه سا په ما کې راغله، تا وکتل ته وګوره څه سا په ما کې راغله، تا وخندل ته وخنده خندا دې زورور کړم. مننه. تاسو ووې تاسو ورې صبر وکړه زه خپله خو پوره کړم، ستا فرمایش لږ صبر وکړه. تاسو ووې ته بیا ووې تاسو ووې ته بیا ووې دا زړه مې څه ډاډه شو ښه ودې وې قربان دې شم وینا دې زورور کړم. اول زه خپل لږ شعرونه وایم، د هغې نه پس فرمایشونه پوره کوم. صحیح ده که نه؟ ځکه چې ما هم ډېر انتظار کړی. غزل یو څو شعرونه وایم چې خوشبو هم مقید وه هم رڼا زما په غېږ کې،
خوشبو هم مقید و هم رڼا زما په غیږ کې موسی مارانو ما تکړه همسا زما په غیږ کې خوشبو هم مقید و هم رڼا زما په غیږ کې موسی مارانو ما تکړه همسا زما په غیږ کې او جنت زما په غیږ کې او دنیا زما په غیږ کې جنت زما په غیږ کې او دنیا زما په غیږ کې سانه وی ژوند غستې وه بیګا زما په غیږ کې من جنت زما په غیږ کې او دنیا زما په غیږ کې سانه وی ژوند غستې وه بیګا زما په غیږ کې وجه صرف د وخت او د نوښت په مرسیو باندې ماتم و د وخت او د نوښت په مرسیو باندې ماتم و او تل د میزان و د سبا زما په غیږ کې د وخت او د نوښت په مرسیو باندې ماتم و او تل د میزان و د سبا زما په غیږ کې او تر سیر ډالۍ کوم ډېر خوند یې راکړو مې اورېده چې دانشه حسنیان مې له فکرونو پیدا کېږي دانشه حسنیان مې له فکرونو پیدا کېږي دانش رب کرلې کربلا زما په غیږ دانشه حسنیان مې له فکرونو پیدا کېږي دانش رب کرلې کربلا زما په غیږ کې د غزل یو څو شعرونه هم چې د غره لمنو ته شپونکیو له نغمې مې راوړې ډاکټر منظور صاحب ته دا شعر ډالۍ کوم چې د غره لمنو ته شپونکیو له نغمې مې راوړې وطنه واوره د دردونو ترانې مې راوړې د غره لمنو ته شپونکیو له نغمې مې راوړې وطنه واوره د دردونو ترانې مې راوړې طوفان په خپل ځای زول په خپل ځای زه په خپل ځای جناب طوفان په خپل ځای زول په خپل ځای زه په خپل ځای جناب ډیوې مې مړې نه کړې په لاسو کې ډیوې مې راوړې طوفان په خپل ځای زول په خپل ځای زه په خپل ځای جناب ډیوې مې مړې نه کړې په لاسو کې ډیوې مې راوړې او د قام په ننګ باندې ولاړې ممودې مې وشوې د قام په ننګ باندې ولاړې ممودې مې وشوې لاسته راوړنه مې هېڅ نشته جنازې مې راوړې د قام په ننګ باندې ولاړې ممودې مې وشوې لاسته راوړنه مې هېڅ نشته جنازې مې راوړې هلته مې یاده شوې جو یاد مې شو چې یاده دې کړم هلته مې یاده شوې چې یاد مې شو چې یاده دې کړم ښار ته په خپل کار باندې تللی وم جوړې مې راوړې هلته مې یاده شوې چې یاد مې شو چې یاده دې کړم ښار ته په خپل کار باندې تللی وم جوړې مې راوړې او ستا یعقوبي نظر په بل څه باندې نه خوږېده ستا یعقوبي نظر په بل څه باندې نه خوږېده کنان ته لاړم د ښایسته یوسف جامې مې راوړې ستا یعقوبي نظر په بل څه باندې نه خوږېده کنان ته لاړم د ښایسته یوسف جامې مې راوړې ورته مې وکتل ور وکتل کتل ورکتل ورته مې وکتل ور وکتل کتل ورکتل سترګې مې تږې وږې وړې وې مړې مې راوړې وکتل ور وکتل کتل ورکتل سترګې مې تږې وږې وړې وې مړې مې راوړې ورته مې وویل دانشه خفه کېږې به نه ورته مې وویل دانشه خفه کېږې به نه یاره تر دغې مې راوړی شوې بس تر دې مې راوړې رانه د مینې د اظهار خبره دوه ځلو شوه رانه د مینې د اظهار خبره دوه ځلو شوه دغه د کار وجو د کار خبره دوه ځلو شوه په سپینه ږیره د اوښکو د ډنډونه جوړ شو په سپینه ږیره د اوښکو د ډنډونه جوړ شو دغه سړي ته نن د یار خبره دوه ځلو شوه زما نه مخکې د معیار خبره چیرته کېده زما نه مخکې د معیار خبره چیرته کېده زما نه وروسته د معیار خبره دوه ځلو شوه د ناظم صاحب ورور د یو غزل غوښتنه کړې ده چې هغه وایم چې قاضي ته ووایه ته دا پېژنې قاضي ته ووایه ته دا پېژنې او د محبت د غل سزا پېژنې خیال هغې به ما ته ویل ما پېژنې هغې به ما ته ویل ما پېژنې ستا یم زه ستا پېژنې او زما تصویر یې چا ته خو ویلی قدیمه زما تصویر یې چا ته خو ویلی یې جي نه وي ګوره ته دا پېژنې زما تصویر یې چا ته خو ویلی یې جي نه وي ګوره ته دا پېژنې او د محبت جذبو ته کفر وایي نیازه خان هغه د برکلي ملا پېژنې د محبت جذبو ته کفر وایي هغه د برکلي ملا پېژنې او چې تا ته نه وي او په تا پورې وي دانشه ته هغه خندا پېژنې چې ما نه مخکې ته وي تا نه مخکې څوک صحیح ده ملګري فرمایش ته ما نه مخکې ته وي صحیح ده ناظم صاحب د یو غزل غوښتنه کړې دغه وایم بیا ستاسو غوښتنه پوره کوم چې زما نه مخکې ته وي خو چې ستا نه مخکې څو زما نه مخکې ته وي خو چې ستا نه مخکې څو نو جوړه چې دنیا نه و دنیا نه مخکې څو پیر صاحب دا ډېر خلک غلط و که دا لږ خلک غلط دا ډېر خلک غلط و که دا لږ خلک غلط دی دا اوس چې رڼا راغله دې رڼا نه مخکې څو
وجود خو زه صحیح شوه تا د خټې نه راجوړ کو وجود خو زه صحیح شوه تا د خټې نه راجوړ کو دا سا چې تې راجوړه د دې سا نه مخکې سو د دې دور ماشوم یم بو بلا نه نه یریږم د دې دور ماشوم یم بو بلا نه نه یریږم بیبي په دې مې پوی که د بلا نه مخکې سو د دې دور ماشوم یم بو بلا نه نه یریږم بیبي په دې مې پوی که د بلا نه مخکې سو تا هسې زه بدنام کړمه په پوخ ایمان کافر شوم تا هسې زه بدنام کړمه په پوخ ایمان کافر شوم ما دومره قدرې وي د ابتدا نه مخکې سو دا اوس چې پسې ټول خلک ولاړ دی او خاموش دی دا اوس چې پسې ټول خلک ولاړ دی او خاموش دی دانش په مذهب کې د مولا نه مخکې سو نظم ویم بله موقع راکړه بس ټیک ده به هغه ووایو نو چې ستا د خولې خبره د باچا بیا خو ډېره بختوره د بادشاه زه نیزه خانه ویښته به ښه ویښته به ښه اوږده مې وې ګاډي به پنځه مې وې 9 10 بچي به وې 12 14 سپي به وې هر ځای به مې ډي سي او ځکه چېرته ویسي ویښته به ښه اوږده مې وې ګاډي به پنځه مې وې 9 10 بچي به وې 12 14 سپي به وې هر ځای به مې ډي سي او ځکه چېرته ویسي وې هسټلو کې بدال نه و په لارو کې به سوال نه و اګزیم به کال په کال نه و هسټلو کې بدال نه و په لارو کې به سوال نه و اګزیم به کال په کال نه و هېڅوک به فیل کېدلو نه خو هر یو ګریډ به بیسي او ځکه چېرته ویسي او هر ایونینګ چکر به و ښه ښکلی موټر به و پروست به مې د چایس و زما غوندې لوفر به و هر ایونینګ چکر به و ښه ښکلی موټر به و پروست به مې د چایس و زما غوندې لوفر به و لنچ به په شیراز کې و او ډینر به د پیسې او ځکه چېرته ویسي وې اخیری باندې هم چې فیمیل به ټیچرانو ټول او میل به چپلاسیانو فیمیل به ټیچرانو ټول او میل به چپلاسیانو ټول ښه سمارټ به هلکانو ټول ایکسپیل به دا شیخانو ټول نو درمان صاحب هر سړی به ډیسي وې ځکه چېرته ویسي قسم مې دې په خدای وي نن دې اخلم بس قیمت دې راته قسم مې دې په خدای وي نن دې اخلم بس قیمت دې راته وایه که دولت وي که مینت وي که څه مینه محبت وي که څه پوهه مهارت وي قابلیت وي لیاقت وي صداقت وي شرافت وي عدالت وي ناظمه یا که بله پیمانه وي کوم چې ستا صدر سره وي زه په هر معیار پوره یم بس په تله کې مې ځای کا که باور دې په ما نه وي ازموینه زما وکه امتحان زما نه واخله که کامیاب شم نو زما شه که ناکام شم نو بله موقع راغله زه انسان یم څه کمی به راپکي وي زه به خپل کمی پوره کم ځان به هر څه ته جوګه کم بیا به بیرته تاله راشم بیا زما امتحان واخله که کامیاب شم نو زما شه که ناکام شم نو بله موقع راغله بس ته لږ انتظار وکړه او په ما اعتبار وکړه که په ما د اعتبار نه وي او رښتیا د اعتبار نه وي ضمانت زما نه واخله بل صورت زما نه واخله که په ما د اعتبار نه وي او رښتیا د اعتبار نه وي ضمانت زما نه واخله بل صورت زما نه واخله ضمانت به درله درکم هر صورت به درله درکم ضمانت به درله درکم هر صورت به درله درکم زه په خپله ضمانت یم څو ځله ضمانت یم زه په خپله ضمانت یم څو ځله ضمانت یم که ته دا ضمانت ناخلي او ته ما ضمانت ناخلي نور کسان به درله درکم که ته دا ضمانت ناخلي او ته ما ضمانت ناخلي نور کسان به درله درکم خپل یاران به درله درکم لیکوالان به درله درکم شاعران به درله درکم عالمان به درله درکم پوهان به درله درکم استادان به درله درکم شاګردان به درله درکم مینان به درله درکم په ما هر سړی مین دی زه په هر سړي مین یم بس د غږ کوه جانان هر سړی مې ذمهوار دی هر سړی درته تیار دی ځه د دې نه به قلار شو د قصې نه به قلار شو ضمانت نه به قلار شو د مینت نه به قلار شو چې په توت شو نو ونه شوه چې په توت شو نو ونه شوه دا زمانه پوره نه شوه دا توتان زمانه پاتې ستا زلفان زمانه پاتې دا ماران زمانه پاتې خاماران زمانه پاتې ځه ورځه الله دې مل شه دغه ټوله دنیا ستا شه زه په مخه دې رڼا شي خو جانانه بیا هم ژوند دی خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي خو که بیا هم چېرته وشوه دې تمامې دنیا پرېښوي دې بدنامې دنیا پرېښوي بیا ته غږ شه زه به غوږ یم بیا به بیرته تاله راشم بیا زما امتحان واخله که کامیاب شم نو زما شه که ناکام شم نو بله موقع یو نظم ویمه بیګا مې خوب کې ډم ولیدل نظم نوی خو برحال نن سبا نوی پاتې کېږي نه یو هفته مخکې مې یو نظم ویلی بیا یې وایم مختصر نظم د جرمان صاحب تاسو ته ډالۍ شي ستا نه ځار شمه خالقه
ستانه زار شم خالقه په تخلیق د مخلوق ویاړي خو د احسن تقویم دی بلها بل شان راته ښکاري رښتیا بل شان راته ښکاري والله بل شان راته ښکاري ستانه زار شم خالقه په تخلیق د مخلوق ویاړي خو د احسن تقویم دی بلها بل شان راته ښکاري رښتیا بل شان راته ښکاري والله بل شان راته ښکاري په وړه خبره د تقویم کرښې ورانیږي دا د نور نه جوړه خاوره دومره ډېر زر رنګ بدل کړي چې انسان په دا شکي شي د نور معنه نو دا ده دا د نور نه جوړه خاوره دومره ډېر زر رنګ بدل کړي چې انسان په دا شکي شي چې نور معنه نو دا ده محبت رنځور غلام دی په پخه کاسیره کېږي هر خواهش شو بې حرمته چې په مصر کې نیلام شو محبت رنځور غلام دی په پخه کاسیره کېږي هر خواهش شو بې حرمته چې په مصر کې نیلام شو د ښار ښځو ګوتې پرې کړې ستا د شان کوڅې ګواه دي خو ښایست د زنداني کو د تهمت داغونه وینځي بادشاهي منتظر د ازموینې نه ختمېږي د ښار ښځو ګوتې پرې کړې ستا د شان کوڅې ګواه دي خو ښایست د زنداني کو د تهمت داغونه وینځي بادشاهي منتظر د ازموینې نه ختمېږي ډوبه خاموشي ده خو شمر او یزید خان د عجیبه مسلماني ده ډوبه خاموشي ده خو شمر او یزید خان دی عجیبه مسلماني ده قاتل هم په خدای مین دی مقتول هم د چا نیازبین دی زه د ذات د حد نه لرې ستا د خیال غیږه کې پروت یم څاڅکې نور را څاڅي ما په لپو کې راټول که مخامخ پکې ته ښکارې ته په ما باندې پوهېږې چې زه تا ته ځان درسپارم نظم یم ناظم صاحب پوښتنه کړې ده دغه ورته ډالۍ کوم چې بېګاه مې ډمه ولیدله ډمه ولیدله لکه ګل به ځلېدله په رو به ګډېدله بېګاه مې ډمه ولیدله لکه ګل به ځلېدله په رو به ګډېدله نرۍ شونډې پاڼې ښکلی مخې یو کتاب د شپې توره تیاره کې لکه شمه بلېدله بلېدله په محفل کې څه غټانو څه راغلي غریبانو چې غریب به ورنږدې شو دا به رو تښتېدله چې امیر به ورنږدې شو دا به یې خواته راښویدله چا شراب اسکل نشه شو چا د چرسو لوګی راښ که زه هم محفل کې ناستم د مستۍ نه ناخبره عجیبه شان سوچ کې پروت ما ویل دا به د چا خور وي چې د چا غېږ کې ګډېږي دا به هم د چا بچی وي د حیا څادرې شلېږي یا خو ډېره د بېوسه چې محفلو کې ګډېږي یا یې سر باندې څوک نشته ځکه نه یېرېږي یا خو ډېره د کمسله نه حیا شته نه شرمېږي زه لا دغه سوچ کې پروت وم چې مې شړنګ د پانزې واورېد چې مې پورته وکتل سپوږمۍ ماته ولاړه زه یې لاس نه راوچت کړم معمولي شانتې راتاو شوه زما سترګو ته نږدې شوه او په سترګو کې ګویا شوه وی اخري سوچ دې ښه نه دی زما سترګو ته نږدې شوه او په سترګو کې ګویا شوه وی اخري سوچ دې ښه نه دی زه حیا لرم شرمېږم خو مجبوره یم ګډېږم ته زما نه څه خبرې چې له کوم حالت تېرېږم دا منمه چې خدای شته دی زه ترې هم ډېر یېرېږم زه هم د چا غیرت یم په دې هم ښه پوهېږم خو زه هېڅ کولی نه شم چې زه ډمه یم ګډېږم زما ډېره بېوسي ده ځکه هره شپه خرڅېږم خو بس تا ته دومره وایم چې محفل کې ګډا بس کم نو بیا ټوله شپه جړېږم دا یې ووی او مسکی شوه او نرۍ اوښکې یې توی کړې زما هم زړه ټینګ نه شو د سماج نه ګیله وکړه اوښکې بیا مې میلمنې شوې د بڼو په سر ډېوې شوې د محفل نه را روان شوم او د ځان سره ګویان شوم ما ویل دومره لوی جهان کې د چا دومره هم ځای نشته ما ویل دومره لوی جهان کې د چا دومره هم ځای نشته اخري نظم یم بیا اجازه لمه چې دلته ډېر شی مداریان دي نظرخانه ته یې وینې زه یې وینم ډوګډوګي ورسه په لاس کې دي نولي ورته ګډېږي په پاړو کې کمال نشته خو نولي دا خلاص دي د شپېلي سره توږي دلته ډېر شی مداریان دي ته یې وینې زه یې وینم ډوګډوګي ورسه په لاس کې دي نولي ورته ګډېږي په پاړو کې کمال نشته خو نولي د عقل خلاص دي د شپېلي سره تودېږي په شپېلۍ کې سوز او ساز دی خو نولي پرې نه پوهېږي په شپېلۍ کې سوز او ساز دی خو نولي پرې نه پوهېږي پوهه لاړه پړو همره شوه اوس پرته ده په بیدیا کې کلاغې سترګې په سارا کې د ململو په خیتاړه ورلزنه تړه جاړه د دنیا قیلان واړه خپل مرام ته شو تر غاړه بره وختل سپوږمۍ ته خیر یې راوړلو نړۍ ته بره وختل سپوږمۍ ته خیر یې راوړه نو نړۍ ته موږ د بیرې پټال زانګو بس کیسې کوو او خان یو نیازخانه که چا وي چې خیرات دی بیا په جوتو خپو ورده موږ د بیرې پټال زانګو بس کیسې کوو او خاندو که چا وي چې خیرات دی بیا
په جو تخپو وردانګو د زلفانو غړوندي مو د مرۍ ځنې چاپیر دي ټول خیالونه مو رنګین دي د کوکۍ ځنې چاپیر دي د شپونکي بنګس کلي نشه دی د خپل ځان په تماشه دی ګوره شین شو د خندا نه اوس ګیله وکړو د چا شپونکي بنګس کلي نشه دی د خپل ځان په تماشه دی ګوره شین او تر سې ته ډالۍ شپونکي بنګس کلي نشه دی د خپل ځان په تماشه دی ګوره شین شو د خندا نه اوس ګیله وکړو د چا نه لارې ورانې دي ویژاړې که ته خاندې او که جاړې د رمې ګنګلي تر غاړې په شپېلۍ کې لاړې لاړې نغمه ورکه ساز ګونګې شو دا زما اواز ګونګې شو ستا د شونډو الزامونه دا زما په لمن داغ شو د بدرنګو دا کارونه د باچا په لمن داغ شو ستا د شونډو الزامونه دا زما په لمن داغ شو د بدرنګو دا کارونه د باچا په لمن داغ شو د باچا نه خطا وشوه زه وزیره غوا دې لنګه وسې خپه په لکۍ کېږده چې څه وایې دا به کېږي ستا به وچه غوا لنګېږي د باچا نه خطا وشوه زه وزیره غوا دې لنګه وسې خپه په لکۍ کېږده چې څه وایې دا به کېږي ستا به وچه غوا لنګېږي خپل یاران ځان سره ملکه وزیران ځان سره ملکه دغه ټول غله بدرګه که بیا په جار دغه ناره که چې باچا غریب بدنام شي سلطنت به ستا پر نام شي ته له چا نه خطر کاندې خلک ټول دی ستا تر لاندې ته له چا نه خطر کاندې خلک ټول دی ستا تر لاندې موږ که لر یو او که بر یو بې سواده بې هنر یو د تاریخ نه ناخبر یو د کلتور نه بې خبر یو د لفظونو سوداګرو د لفظونو په کاسو کې د مرزۍ څمڅۍ وهل د تا منل د ما منل چې څه شته دی هغه نشته چې څه نشته هغه شته دی څه عجب زمونږ ایمان دی چې دا ګټه که تاوان دی قواریم د انسان دی خو حیوان راته حیران دی تش د خولي مسلمانان یو بس د دې مسلمانان یو چې شیطان ته پړی واچوي نو حلي مسلمانان یو د جمعې مرګ ته خوشحاله د جمعې مسلمانان یو په رڼا مو سترګې بریښي د تیرې مسلمانان یو د الله نه خبر نه یو د دنیا نه خبر نه یو چې چا کم طرف ته بوتلو د هوا نه خبر نه یو بس په خپل غم کې ککړ یو د بل چا نه خبر نه یو چې د دین که د سادین د وینا نه خبر نه یو څوک په شته کې مطمئن یو څوک په نه کې مطمئن یو څوک په څه کې مطمئن یو څوک په څه کې مطمئن هر سړی من څوک په شته کې مطمئن یو څوک په نه کې مطمئن یو څوک په څه کې مطمئن یو څوک په څه کې مطمئن یو هر سړی په ځان پوره دی کثیر نه دی نو پاو نه دی نظرګره داسې نه ده دا د سرو زرو بهاو نه دی خدای د لوی فضل مالک دی خو پټې د الملک دی څه چې کېږي دغه لیک دی ګران دانش بس ټیک دی ډېر ډېره مننه ډېره مننه